بسم الله الرحمن الرحیم. حماس جهادي غورځنګ ویلي دي چې دوی په غزه کې د اسرائیلي رژیم په وړاندې بریا ته نږدې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسرائیل البته په یمن او همدارنګه په ایران کې مصروف سوي دي او د ایران او یمن سره دوی په عملا نظامي جګړه کې ښکیل دي. دا چې په سیمه کې اوسنی کړکېچ د غزې په ګټه ده که په تاوان، د غزې په بحران به څه تاثیرات ولري، په عموم کې کومې د حل لارې شتون لري چې سیمه ثبات ته ورسیږي. نن پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د سکایپ له لارې ملتیا کوي. پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه ښاغلی عزیز مارج زموږ سره د ټیم له لارې ملتیا کوي. په سټوډیو کې را سره د نظامي چارو پوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب ده. عزتمندو میلمنو ستړي مه سئ. مارج صاحب، بحث به زه ستاسو څخه پیل کړم. په سیمه کې روان کړکېچ ته په کتو او همدارنګه حماس جهادي غورځنګ ویلي دي چې دوی په غزه کې د اشغالګرو په وړاندې بریا ته نږدې شوي دي. څنګه یې ارزوئ؟ مننه. زه لومړی تاسو ته حکیم کران ته ډاکټر صاحب پوپل ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره دا خو هر څوک په خپله ګټه باندې او تبلیغ هم کوي، تبلیغات هم کوي، له موقع له فرصت استفاده هم کوي، په خپل وخت زمان باندې یو غږ هم پورته کوي او مطبوعاتي تبلیغات خو نن سبا ډېر زیات اثر هم لري په مطبوعاتو کې، په فلمو، په ریډیو کې. اوس ګورې مثلا ایران حتی د پخوا د سوریې بعضې ویډیوګانې راخلي ښیي یوه دغه زموږ اسرائیل وویشته و. دا په هر صورت باندې غزه صحیح ده چې خدای د توفیق ورکړي، بېګناه خلک دي، مسلمانان دي، موږ همیشه ملاتړ کړی ده. ظلم پرې سوی ده، زیاتی پرې سوی ده، دوی خاوره باندې تجاوز سوی ده. خو په ټوله کې چې سیاسي له اړخه ورته وګورو، غزه ډېره زیاته ورانه سوې، د غزې امکانات ډېر ضعیف سوي دي. نیابتي جګړې چې هلته ایران کولې، د روس په ملاتړ یا روس خپله کولې، هغه اوس ضعیفه سوي دي. ایران خو بیخي هلته لاس بند سوی، خپله ښکېل سوی ده په جنګ کې. روسیه اوس د اوکراین په مسایلو کې زیات هلته ډېر زیات غرض نه کوي. خلک د غزې نه وتلي ډېر زیات، پوځیان نظامیان پاتې نه دي، وسایل ډېر زیات له منځه تللي دي، بنیادونه یې له منځه تللي دي، یعنې هغه په جګړه کې ډېر زیات متضرر سوی ده. نو دا امکان نه لري چې مثلا دی غالب سي. دا سمه ده چې اسرائیل له ایران سره ښکېل سه، غزې ته په جګړه کې هغه شدت یا هغه قوت چې پخوا ورکړی و، هغه جګړه څه توده وه، هغه لږ زره سړه کړې ده. اما موږ خبرونه اورو چې اوس همالته ډزې کېږي، حملې کېږي د اسرائیل لخوا. بله. نو په هغه کچه باندې تر هغه چې د غزې لپاره یو بنیادي واقعي لاره پیدا نه سي، یو قوي زبرځواک ملاتړ شاته ونه درېږي، نو منل د دې خبرې د دې ادعا چې موږ نږدې سوي بریا ته، دې ته د دې منل په سیاسي او نظامي اړخه امکان نه لري، ځکه بنیادي مسایل موږ وویل چې داسې دلیل مقرر نه سي کېدای چې دا شی توجیه سي. دې ته نه یې وسله چا نه ورکړې، نوي کسان دي راغلي، جګړه له سره بسې سوې نه ده، پراخه سوې نه ده، نور هم ضعیفه سوې ده. نو دا خبره ده، اصل خبره دا ده، مطلب اصلي بنیادي چې تارګېټ یا هدف د دغه نړیوالو یا د ډېرو سترو قوتو همدا ده چې اسرائیل یو بانی دغه غزه په همدې اسرائیل باندې نیسي، د ایفا بندر بېرته یا کوي. هغه مشکلات چې پخوا ورته په خاورې میانه کې یا منځنی ختیځ کې ایران جوړوله، هغه تقریبا تر ډېر له سوریې، لبنان، اردن، حتی له خپله حماس او بیا نو اوس لګیا دي له یمن نه، اوس مستقیما راغلي خپله په ایران باندې حملې پیل کړي دي. بله. مارج صاحب، زور اخلي، زیات کېږي. ایران د اقتصادي لحاظ یا ضعیفۍ ډېر قوي او یا به دا چې دوی به غاړه ږدي، دوی شرایط ومني. بله. مارج صاحب، نو دا پروګرام د شاته لوی لاسونه دي، دا دوام کوي. بله. مارج صاحب، د بحث په لومړۍ برخه کې تاسو یو تبلیغاتي جنګ ته اشاره ودرلودله، که څه هم یو سریزه مو پرې درلودله، ولی زه مستقیما سوال داسې کوم چې په اوس مهال کې
تبلیغاتي جنگ څومره مهم ده او د غزې په جګړه کې په بخښنې سره د غزې په جګړه کې مسلمانانو په تبلیغاتي جنگ کې یا بالخصوص که د افغانستان او د نورو هیوادونو مسلمانان تاسو په یو نړیوال مسایل تعقیبوئ څومره برخه پکې اخیستل سوې ده؟ ګوره دغه دری که متل ده وایي مرغ با بال است سرباز به مورال است. مورال ضعیف قوي کول ډېر تاثیر لري. 50 اسلامي هیوادونه په ګډون دغه دي 22 عربي هیوادونه له غزې سره عملا یوه مرسته ونه کړه ما تبلیغات یې کوله. همدغه تبلیغات باعث د شدت جګړې څه برعکس په جای دې څه فایده یې کړې وای غزې خلکو دپاره تاوان یې وکړه ځکه د غزې خلک هڅېدل او دوی سره چا کومک نه کاوه. نو بنان که چیرې تبلیغات په دنیا کې مطبوعاتي هغې ډېر خلکو ته مورال ورکوي، ډېر خلکو رویه پورته کوي. په افغانستان کې هم ګورې دغه مخالفین بهر کې ناست دي او تبلیغ مقصد کوي، تبلیغات کې داسې ده واسې ده دراله کې هېڅ شی نه ده. همدغه تبلیغات یې ځان ژوندي ساتلي دي. ایران ما وخت مثال ورکړ، موږ خو دا د ایران د دوی جګړې نن خو هغه مسله ده په ټول دنیا کې خلک تعقیبوي. موږ یې ګورو اووره چې مثلا صحیح ده چې اسرائیل یو څو وخت دوی ته وخت ورکوي، دا یو واقعیت ده چې دوی حملې وکړي تر هغه چې جګړه ژوره سي، اسباب پیدا سي، دلایل پیدا سي، مقابل لوری بیا دوی بېرته ګورئ زیاتره رهبران هغه چې له نړیوال سره اړیکې لري دوی په دې پوهېږي چې نړیوال جنګ کوي، دوی هم د جنګ خبرې کوي په شمول د خامنه‌ای. پرون مثلا په مطبوعاتو کې داسې خبره هم راغله چې خامنه‌ای خپله یهودانو سرلاسر یهود نسل ده. یعنې داسې کېدای شي دا په تبلیغ یا کېدای شي رښتیا وي، ځکه دی په جای دې چې لاره د حل پیدا کړي ایران وژغوري، جګړې نه مخنیوی وکړي، په دې مکمل پوهېږي چې جګړه دوی په تاوان ده، هم د مادي او هم د نظامي لحاظه، هم د دوی پرستیژ و عزت او عروض د دوی چې ده په سیمه کې خرابېږي. مارم بیا هم ناست د جګړې تلمن وهي. په داسې وخت کې بیا نو تاثیرات دا ده چې دا هم جزء پروژې ده. نو بنان تبلیغات ډېر اسان لري چې خلکو رویه ښه کوي. اکثره وخت کې په منفي تبلیغ باندې جګړه ماتېږي. یو څوک یو غږ وکړي چې هله صاحب لښکر مات څه ولاو که لښکر مات نه وي ټول تیت و پرک کېږي. بله مارج صاحب، مارج صاحب اسرائیل جګړه د غزې خلک معمولا د نړۍ او د اسلامي هېوادونو لخوا په تبلیغاتو باندې دوی راپورته سوله، تدبیر نه و، کومک نه و، یو خاص په استراتیژي ورته نه وه. دا خلک ډېر زیات وکړېدل، شهیدان سوله، تلفات یې ولیدله. غزه په بشپړه توګه ورانده. اوس احتمال دا ده چې غزه اسرائیل ته ورکړي، هغه وګړي چې په بهر کې پاتې دي هغوی ته اجازه هم نه ورکړي چې لاړ شي، کېدای شي مصر، لبنان، اردن نورو ځایو کې تقسیم شي. بله مارج صاحب، په اوس مهال کې باید تبلیغات څنګه وای چې د حماس په ګټه تمام سوي وای؟ ګوره تبلیغات داسې وایي چې مثلا عملي جنبه یې درلودلی، عملي جنبې ښودلو باندې د اسنادو په دکره شواهدو پر بنیاد باندې دوی به تبلیغ کړی، دا به ښه خبر وه. نه داسې په وچ میدان په تش لاس باندې تبلیغات کول، دا صحیح د تاوان رسوي. اما بیا هم هغه د مراد جنګ وساته. د حماس خلکو په مېړانه باندې جګړه وکړه، نر او ښځې راپورته سوله، شعارونه او تبلیغات او ترانې او نعتونه دا ډېر تاثیرات لري. یو وخت کې ډېر پخوانه خپله د حضور علیه السلام په وخت کې په غزوه او په غزا کې به ډول یا دف ته هم اجازه وه. دا خپل اصحابیانو نقل ده. د دې لپاره چې خلک مورال واخلي، مثلا ښه یو وهڅول سي. دا معمولا دا په بنیاد د اسلام نه او بنیاد د تاریخونه ډېر پخوانه ده. مثلا موږ دا شعر او شاعري او سندرې دا شی ګورو، احساسات انسان خو یو انس ته احساسات کوي په دې راپارول کېږي. اما په دروغین تبلیغاتو باندې چې هغه بیا عملي جبهه ونه لري، بنیادي بیا تاوان کوي، اما د فتن ظاهرا فایده لري. بله حماس په تیر کې څنګه چې تاسو اشاره درلودله، حماس د کومو تبلیغاتو له امله ضربه ولیدله؟ ګوره حماس فکر کاوه چې په ده به واقعا ایران ولاړي. مانه دی نه پوهېدل په دې باندې چې ایران هلته دوی په مشرانو باندې معامله وکړه، په خپله تهران کې هم نه سوله. یعنې زمینه خو دوی ورته مساعده کړه، امنیت دوی ورته ونه څېړه. دوی په دې خبر اوس دا کار کېږي.
دا یو مشکل د دوی زیات تکیه په دوی و دا ونه سو کړی په حزب الله او په دې هغه ایران ته ټکر وهلی و. بل فکر کوو سوریه به ما سره کوم وکړي که د سوریې تر شا به روسیه او چین ما سره مرسته وکړي. دا که روسیه او ډېر ناځوانه هېواد ده هر چې ته تللی د خلکو سره یې وعدې کړي دي اما په وعده یې وفا نه ده کړې. ته د موږ پاچاهانو سره هم که دوست محمد خان او که شريف خان په اوله دومه جګړه د انګلیس کې وعده ستالیتوف ویکوویچ وکړه مګر هېڅ مساعدت ونه کړه. همدغسې په نړۍ کې همدغه کار روسانو کړی. نو سوریه هم د دوی لاسه خرابه شوله، بشر اسد د دوی لاسه تباه و برباد شه او همدغسې په حماس کې هم دوی فکر کاوه د خپله اسماعیل خانه اول فکر په دې جګړه ده پیل کړه د روس په هدایت یې پیل کړه. روس غوښته چې خپل بدل انتقام په اوکراین کې واخلي او یا ته مشکل جوړ کړي د حیفا بندر دغه لواطا د ګاز ذخیرې ته چې دوی په اتلانتیک نه کې دوی نورد سټریم 2 ته خطر پېښ نه شي. دغه لپاره د ګټې لپاره هلته جګړه پیل کړه مګر د جګړې آمادګي ته مخکې نیول شوې وه. یعنې آمادګي په دې وجه چې دوی تیار وو دوی باندې کېدله چې یوه وخت دا کار کې بین قاعده لکه څنګه چې اسرائیل نو دوی پوهېږي چې ایران سره دغه مشکلو باندې ایران چې تدابیر نه ونیولې غافل دي ځکه دوی ډېر قوي خلک هم پوځیان هم ساینسدانان له منځه لاړل. ډېره زیاته دغسې حماس په اول کې تدبیر نه ونیولی د مثلا تکیه په بل قوت باندې کړی و نیابتي جګړه یې کوله. معمولا چې جګړه کې د وسایل خپل نه وو، تجهیزات خپل نه وو، هدف خپل نه وو، مرام خپل نه وو، هغه نیابتي جګړه ده او نیابتي جګړه کې خلک ناکامي. ډېره زیاته مننه ماریچ صاحب. زه د بحث په اوږدو کې بیا راګرځم تاسو ته. ماریچ صاحب اوسنی کوم کړکېچ چې په سیمه کې راپېښ شولو د ایران سره د اسرائیلو نښته همدارنګه اخوا بیا د یمن سره د اسرائیلو نښته څه تاثیرات لري؟ ګوره دا موږ خپله وایو که نه چې دلته هم نښته وسوه هلته هم نښته وسوه یو جنګ لا خلاص نه ده بیا بله جبه را جوړه شي. هماغه وړوکی هېواد د اسرائیل په نوم باندې نتنیاهو ده کله کته ګرځي کله پورته ګرځي بیا دې خواته جنګ وکړي خواته همدا اوس له چا سره له سوریې سره دی په جنګ ده. هلته د جولان دا منطقه اخیستې ده خلک ټکېږي مظاهرې دي کله راپورته کله راپورته نه شي کله ډزمزم وکړي مخالفین لا تر اوسه شته. دې پته شی د جبایل ټول فلسطین سره اعلان کړی تنها د غزې ټول فلسطین سره ده. ټول د اسلامي نړۍ سره هم مخالفت کوي. بله خواته عمله جګړه له یمن سره ده. دې خواته له خاورې ایران سره دوی سره جګړه شروع کړې ده. نو آیا دا رښتیا اسرائیل دومره زورور ده کراور دا کار نه کوي؟ دا نتنیاهو دا کار نه کوي؟ که هسې دا سمبولیک دي؟ آیا موږ به دا ومنو چې واقعا د اسرائیل دومره الوتکې بې پیلوټ او پیلوټدار او دا راغلل او رښتیا یې وویشته او که د هغه له خوا به یو څوک راغلي یا به نه وي راغلي مسؤلیت یې ومانه. اما دا نورې طیارې مثلا د الوتکې بې پیلوټه له کومه شوه له کوم ځای راغلې په خپله ایران کې موجودې وې راپورته شولې چې د پټې کې غوڅې وې یا په فضا کې چېرته وي د چا لخوا نه دا ټول سوال د پوښتنې دي. بله ایراني چارواکو راپور ورکړی د ماریچ صاحب چې په ایران کې د اسرائیلي بې پیلوټ الوتکو یو فابریکه کشف شوې ده. فابریکه هم شته ډېرې غټې سمڅې وې هلته دوی خپل ډېرې غټ ډلې نفر وه هلته دغه خپله دغه الوتکې څخه راپورته شوي ته ایران راپورته شوي تللي دي. داسې یعنې یقین وکړي چې دا امکان لري چې یو پیلوټ الوتکه بوځي دننه په کور کې په پالنګ کې ښځه مېړه مړه کړي او بلاک ته تاوان نه رسېږي. خو دا طبعا لیزري و سیستماتیکو د کاروي مسایل چې مثلا په هغه کېږي چېرته دا په کوم تخت کې په کومه ګوټه کې پروته هلته ورځي ډزې پرې کېږي یا فلانی چېرته فلانی د ماره بعضې کسان بیا نه وځي که مثلا خامنه‌ای یا و پخوانی رئیس جمهور چې بعضې خبرې کته پورته کړي دي نه په کور کې مړ کړي. نو بنا د جنګ مالکین لوړ دي پورته دي دا هېوادونه مسؤلیت پذیره دي دوی ته وایي ته دا مسؤلیت ومنه. نتنیاهو ته وایي مثلا موږ دا کار کوو ته بیا ووایي چې ما وکړه. ګورئ
ولې جنګ کېږي؟ د دنیا له جوړښت را دې خواته جنګ ده. که عقیدایي او مذهبي ته لاړ شو، ګوره قابیل جګ حابیل یې مړ کړ، جنګ پیل شو، فساد پیل شو په دنیا کې. که غیر مذهبي ته راشو، دغه بعضې سیستمونه چې په نړۍ کې جوړ شول یا په بله کچه باندې بعضې کورنۍ چې منځته راغللې، تقریبا که له ابراهیم خلیل الله وخت را دې خواته را حساب کړو او د یهود نوم پې کېږدو 4,500 شاوخوا کاله کېږي، او که له هغه نه پورته مثلا تر 1900 د دې په لاس 2,000 دوی وایي چې کاله کېږي. فی الحال شمېره یې تقریبا د دې کورنۍ 3,500 ده. غیر له جنګ د دوی بله ګټه نشته. راځئ محاسبه وکړو لنډه. په اول کې ابتدا کې جګړې څنګه وې؟ ځمکې په سر وې، لښکر به لاړ، امپراتور به وولې وهی ځکه تر واخلی، ځکه به تر واخیسته مال به د دوی څه چې شتمنۍ به د دوی به سولې، نفر به د دوی سولې، هر څه هستي به زراعت به د دوی څه، اوبه به د دوی سولې، هر څه به دوی واخیستله. دا یوه جګړه په هغه وخت وکړه. پس بیا نو دیني مذاهب راغله منځته، دین راغی، بودا ده او مثلا دغه زردشت ده او دې خوا د بتپرستي وه، دې خوا ته بیا دینه جوړ سوي وو، مثلا مختلف ادیان راغلي وو. په دې باندې جګړه تاوه سوه تر ډېر وخته پورې ګټه دوی اخیستله. بیا یې مذهبي جنګونه جوړ کړل، مذهبونه تینو کې مذهب کاتولیک ده، پروتستان ده، ارتودکس ده، باپتست ده، د چرچ اف انګلند ده، دا دغه د سني ده، شیعیت ده، سبنتي ده، حبل ده، مالکیت ده، دا کیسې جوړې شولې. په دنیا کې جنګ په دې روان. دا صلیبي جنګونه ګوره تقریبا 10 کالو کې 15 تر 7 میلیون نفر له منځه لاړل. دا جنګ بیا نژادي جنګونه جوړ کړل، نژادونه وسایل، پس جنګونه وسایل، دا د دې ده، دا هغه نژاد ده، دا نژاد ده، دا تور ده، دا سپین ده، دا کیسې شروع شولې. بیا پس ملي جنګونه راغلل، صاحب دا د ما خاوره ده، دا یې تا خاوره ده، زه وطن پرست یم او زه دا یم. په دې باندې جنګونه تر ډېر وخته پورې خلک راپورته ول، تر هغه پورې چې بیا جنګ لاړه ارزښتي څه، دا صاحب د اروپا ارزښت ده، دا د روسیې ده، دا د ده حریم ده، دا د ده حریم ده، صاحب دا کیسې جوړه چې دیموکراسي ده، صاحب حقوق بشر ده، صاحب دا کیسې ته ډېره وې. بالاخره جنګ اوس ته راغی، اقتصادي جنګ ده. انقلاب فرانسې په 1909 کال کې منځته راغی، صنعت راغی، تولید راغی، مواد تصورات ده، نو اقتصادي جنګ ده. په جنګ کې فایده څه ده؟ په لویه پیمانه باندې ساده خرڅېږي، مهمات خرڅېږي. د چا دي؟ د همدې لویو سترو کورنیو فابریکې دي چې دا واړه واړه سرمایه‌داران دي، صاحب والا صاحب فلانی ده، صاحب ایلن ماسک ده، صاحب فلانی ده، صاحب دا ټول د هغه هغوی د خدمت کې اثر کوي، واسطه انتهایي خرڅېږي. کله کور وطن ورانېږي، مملکت ورانېږي. آیا دا بېرته جوړولو ته ضرورت نه لري؟ ګاز د صاحب فابریکې د ساختمان د جوړول دي، د چا مواد خرڅېږي؟ مواد نه تېر کېږي، پیسه څوک ورکوي؟ بشر یې ورکوي. ټاکس ده، مالیات، هر اور واخیسته صاحب ځنګل، بیمه له سره راپورته کېږي. څومره موټر بیمه دي په دنیا کې؟ میلیارډ دي. یو ډالر چې پورته کې، یو ډالر پورته کې، په هره میاشت کې ته 4 میلیارډه پیسې اخلي. لارې دې جوړه شوي دي، بشر د صاحب دغه بشر نه پیسې په څه ډول واخلي؟ سلامت اوسئ مارج صاحب. مهمات خرڅه، ساختمان ده، خلک دي، دا دي. دغه جګړه د روانه ده تر همدې پورې چې ګټې دي. متاسفانه مارج صاحب، بله مارج صاحب، زه به دمه واخلم، له دمې څخه وروسته بیا تاسو ته راوګرځېږم. درنو لیدونکو دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست. مارج صاحب، په سیمه کې اوس اساسي موخې څه دي چې ممکن په څو کلونو کې تعقیب سي؟ په لنډو کې ووایاست. ګوره غربي نړۍ ته ما د جنګ وویل، د جنګ کې ګټې دي، دا به پرېږدو. غربي نړۍ ته نن سبا لوی دردسر ایران جوړ کړی، هم په ختیځ کې، هم په تیلو کې، هم په اقتصاد کې، هم په تنګي هرمز کې، هم دغه په بحیره کې د سره بحیره ده، که
توره بهیره ده او که خپله دغه د خلیج فارس ده همداسې په ورد عربي هېوادو ته مشکلات ټول د جوړ کړي له ډېر پخوا نه دوی ته ویل کېږي چې تاسې ځان اصلاح کړئ اصلاحات راوړئ متاسفانه په ایران کې مختلف استخبارات کار کوي مختلف استخبارات دي نه ترات خپله موساد ډېر فعال ده دا د اسرائیل استخبارات همدغسې KGB نه ډېر پخوا نه فعال د روسیې استخبارات بیا CIA هم فعاله ده په داسې لګیا دي چې اطلاعات ایران دوی په دا باټو لافو کې ډېر تکړه دي دغه یو دردسر ده که دوی وایي لاره جوړوي که خبر ده او که نه یې جوړوي تاسې یقین وکړئ چې ایران په دې حالت نه پرېږدي په هر ډول چې یا به رژیم فورا که دوی هوښیار دي تغییر کړي او که نه کړي دا دومره وهي چې نور په پښو چې ونه درېږي په هر ډول چې دا خلک زورور دي وهي خرابوي دا دې ته نه خوشحالېږي دا ایرانیان چې مثلا اعلی صاحب پهبادي معامله کردو فلانی کردو دا یې وکړه اسرائیل وعده ویډیوګانې دا وخت تبلیغ مکړ تشریح کړ تبلیغاتي جنګ او دوی په تبلیغ کې ډېر تکړه دي باندې بنیادي باید دوی فکر وکړي چې دوی چا سره مقابله که دوی په روس نازېږي روس مخکې له مخکې ایران معامله کړې دا معاملې کوي خپله محمود احمدنژاد ویلې چې 2 کاله مخکې چې موږ معامله شوي په اوکراین یعنې هغه روس دې ته دې ضرورت نه لري صحیح ده چې روس په دې پوهېږي که ایران جبل ناکامه شوله دلته خطر مرکزي اسیا ته رسېږي بارم هغه په دې هم پوهېږي چې شرقي اروپا خواته هم که جنجال جوړ شه بیا هم دوی ته مشکل جوړېږي یعنې په ټوله کې دوی په دې باندې پوهېږي مننه چې روس موږ سره کومک نه بنام ایران مشکل ده د ایران مشکل چې حل کړي د امریکا لاس بر کېږي وروسته بیا ګورو چې دوی مرکزي اسیا سره نورو هېوادو سره څه چارو چلند کوي سلامت یوه خبره وروستۍ ملت ته وکړمه د دنیا جوړښت چې اوس را روان ده نظم نوین ورته وایي او دوی په راس کې لوی لوی کورنۍ دي چې بشر هم کنټرولوي د بشر جوړونه هم کوي هغه کورنۍ تصمیم لري چې 2013 یا 2015 کال پورې نړۍ یو حکومت یوه پیسه یې کړي یو قوت یې کړي یو بیرغ یې کړي یوه ژبه یې کړي یو سیستم دغه رقم جوړېږي دا چې په کوم ډول به څوک څنګه سفر کوي څنګه کې دا بیا تنظیم و اراده او اداره و دا یې همدغه 5 کالو کې روان دي دنیا د دې قصو دوی ویل چې په 2015 کال کې موږ ګورو دغه کال خطرناک کال ده دا جګړه مار کال ده دلته بنیادونه د همدغه اهدافو کې ښودل کېږي 15 کاله یو برنامه ده 10 کاله بله ده دغه ته دوام پیدا کوي او دا کار کوي په دې کې څو نقشې بدلېږي نوي هېوادونه منځته راسي تغییرات ډېر زیات راسي دا مې مو خوشحالېږي چې ټرمپ قوت لري پوتین قوت لري دا خلک قوت مات نه لري مننه دوی ماموریت لري ماموریتونه مخې ته بیایي پروګرام بل چېرته ده ډېر په فضا کې په دې جوړې کې ډېر قوي وسایل چې شوي دي هر څه وړې کوي هلته یو رهبر کې په سټیج باندې ولاړ وي درز راوړېږي چپه کېږي ډېر قوي پرازیتونه ډېر قوي روسونه جوړ شوي دي په صراحت باندې وایم دا خبرې دي چې څوک نه کوي له لاره بارم زه درته وایم چې دغو ته پام کوئ حالتونه بدلېږي حالت بدلېدو خواته روان ده مننه سلامت اوسئ مارید صاحب مارید صاحب بیا یو دقیقه فرصت چې بحث راټول کړو پر همدې موضوع باندې څنګه کامیابېدلی شو کامیابېدل نو فرق یې منګه او که دنیا هم باید په سیاست په اوسني حالاتو باندې ځان کړو چې منګه باید کړو چې څه روان دي څه تدابیر ورته لرو مسلمانان په مجموع کې مسلمانان په مجموع کې په همدغه مسلمانان هم په همدې کې رانیول کېږي په همدې مسله کې یا به مقابله کوي یا به معامله کوي معامله به هم په خپله ګټه منده کوي مقابله به هم په خپله ګټه نه به جنیابتي جګړه کوي نه به په وړیا توګه جګړه کوي نه به بې هدفه بې پروګرامه جګړه کوي بالکل دغه لاره دی او خوا به خامخا رانیسي د دنیا اوسني تقاضا او مقتضیات او حالات او شرایط باید هر سیاسون درک کړي که دغه درک کړله په دې باندې پوه شوله خپل وزن زور توان یې وکتله
خپله ګټو تاوان یې کړ، تشخیص کړ، تمیز یې کړ، فرق یې پکې راوسته، بعد هغې تدابیر ورته ونیول، دی کامیاب. که دی مسلمان ده، که دی کفر ده، که دی فلسطینی ده، که دی ایرانی ده، که دی افغان ده، که دی مننه. دغه ټوله دنیا کې باید خلک خپل تدابیر د خپلو ګټو پر بنیاد باندې ونیسي. ما هر څه جګړې موخې هم تشریح کړې دي، مثلا تبلیغاتي و سیاسي و جنګونه او اهداف د جنګ ولې جګړې کېږي، ولې د حالات روان ده، دې باندې ټول سیاسون د نړۍ پیږي او د نړۍ ارام صورت دی. ډېره زیاته مننه. هغه چې نه پیږي هغه ناارامه ده. سلامت اوسئ. نړیوال چارواپو پخوانی دیپلمات ښاغلی عزیز ماریچ صاحب او همدارنګه په سټوډیو کې راسره د نظامي چارواپو ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب. نړۍ مننه عزتمندو میلمنو، کور اباد. له تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.